بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسف زم تاسو په چوپړ کې کچېر مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تاسو د نوې ویډیوګانو د پورته کول څخه خبر اوسئ. اوس راځو په نسټ اف باندې کار کوو. په نسټ اف کې دلته ما تاسو درې مثالونه کار کړی دي او په دې چې څنګه تاسو کولای شئ چې نسټ اف وکاروئ. دا ډېر یو مهم درس دی د هغه کسانو لپاره چې په دفترونو او ډاټا کې سره کار کوي. اوس راځو په سټیټس کې موږ دلته درې سټیټس ورکړي دي چې مثال all sold book available or sold. مثال دا مثال ټوټل بوک دی، مثال د کتابونه دي، د پروګرامونو کتابونه دي، یا دلته ورته اپس لیکو یا د بوک نیم او دلته مثال بوک سولد. اوس راځو ورته چې مساوي اف هر اف چې د درې برخې لري چې یو لاجیکل ټیسټ دی، بل مثال هغه ټیسټ که چېرته ترو یعنې صحیح کم نتیجه مونږ ته راوښیي او که چېرته فالس و غلط یعنې هغه یې میټ نه کړه په هغه حالت کې مونږ ته کم نتیجه راوښیي. اوس زه ورته چې دا ټوټل بوک مساوي ده سولد بوک سره او په دې حالت کې ما ته څه راوښوه مثال آل سولد دلته ما کلیک اف 4 وهم چې دا په دې کې فکس شي. بیا راځم ورته چې کاما ورته اف بیا راځم ورته که چیرته دا لویو د سولد بوک څخه په دې حالت کې ما ته را څرګند کا بوک اویلیبل په دې حالت کې ما ته را څرګند کا بوک اویلیبل اف 4 هم چې دا هم فکس شي. دا ویلو دلته فکس کوم. موږ کولای شو منوال دا ویلو ته کوټیشن په منځ کې ټایپ کو، دا ټیکست ورته کوټیشن په منځ کې ټایپ کو. خو ښه طریقه دا ده چې مثال په یو بل سل کې وي او تاسو ریفرنس کې هغه سل په هغه وخت بیا تاسو کولای شئ چې دا بدل کړئ. اوس بیا ورته چې کاما اف بیا شروع کوم ورته چې چیرته دا ټوټل بوک لیز دین سولد بوک وي په دې حالت کې بیا ورته چې اور سولد مثال دغه راته سلیکه چې اور سولد بیا اف 4 وهم دا فکس کوم دا ویلو او بغیر د هغې نه هیڅ سم ماته مخوه. یو اف 2 اف 3 اف هم کار کړي 3 قوسو بندو انټر کوو. مثال ګورل ته چې آل بوک سولد دې باندې ډبل کلیک کوم تر اخره پورې ګورل تر راتلی کې چې بوک اویلیبل مثال آل بوک سولد بوک دا که چېرته زه مثال دا شپږ سوه کم نو دلته به چې اور سولد مثال دغه اور سولد شو که چېرته موږ شپږ سوه ولیکو یا انلاین کتابونه خرڅوو یا ریکویسټونه راځي خرڅ کړي مې او په لایبرري کې کتاب موجود نه وي نو په هغه صورت کې اور سولد راځي. نو تاسو ته بخښئ چې اور سولد دا مثال څنګه تاسو کولی شئ چې د نسټډ اف هغه ابتدایي فانکشن یا هغه ابتدایي حالت تاسو وکاروئ. اوس راځو دلته ما سمبول راوسیدي ورته چې آل سولد دا راوله دا سمبول که بوک اویلیبل دا سمبول راوله او که اور سولد دا راوله. اوس راځم ورته چې همدغه فرمول د دې نه را کاپي کوم کاپي او سکیپ وهم راځم دلته سمبول ته او دلته پیست کوم چې پیست مې کو دي کې په دې حالت کې مې پیست کو. اوس راځم هغه امو دا ان کومه ان ګور دا په ان حال ان کې دی بیا راځم په دې بل دا هم ان او دا هم ان انټر کوم. اوس په دې باندې ډبل کلیک کوم که چېرته مثال دا دغه که چېرته ستاسو دا په دې شکل رانغی یعنې دا فنټ هم په دې شکل رانغی نو دلته به په فنټ کې به ورته راشي په آخره سر کې دلته به ورته ډبلیو برخه کې راشي دا دویم به ورته ونیسئ وینډنګز دویم. مثال تاسو کولی شئ د دې فارمت بدل کړئ مثال مختلف فارمتونه ورته ورکړئ دلته راشي ورته وایه چې ګرین فنټ ته راشي وبخئ فنټ ګرین د دې تاسو د فنټ په شکل باندې دا غټولی او واړه کولی شئ. دا سمبولونه وو مثال دا ابتدایي طریقه دی لومړی مثال. اوس راځو دویم مثال ته چې په دویم مثال کې موږ څه کولی شو. دا دویم مثال دی دلته مثال شاګردان دی او د دیو مارکس دی یا سکور دی دلته ګریډ دی. مثال که چېرته ورته یو چې 90 نه تر 100 پورې دا ګریډ راوړه او که 80 نه تر 90 پورې ای ګریډ راوړه او که 80 نه تر اتیا پورې نو د دې په منځ کې وو نو بیا
بی ګریډ راوړه او که سی ګریډ مثال دا تر 80 پورې نو سی ګریډ راوړه او که دا 80 نو ډي ګریډ راوړه. په دې حالت کې چې دی مثال انډر ګریډ راوړه دلته مته انډر ګریډ. تاسو کول شئ خپل هغه رنج سیټ کړئ چې مثال په کم سیټ کې وي. اوس راځو دلته فورمول شروع کوو ورته چې مساوي. اوس راځم ورته هم چې اف په دې کې اف موږ د دې اف سره ان فورمول یو ځای کوو ځکه چې اوس موږ بټوین استعمالو په مینځ د دغه ویلو کې ورته چې اند که چېرته مثال دا مارکس لیس دین یا ایکول ټو د دې سره مثال اف 4 وهم چې دا مثال د فکس کی. بیا راځم ورته چې کاما ورته ک مارکس greater than or equal to د دې سره مثال اوله مې لیس دین سل او بیا ورته چې greater than equal to نوي سره بیا F4 وهم چې دا فکس شي. قوس بندوم یعنی د end دا یو لاجیکل ټیسټ شو. دلته موږ end کوم مثال چې په دې دا دواړه کنډیشن ترو یعنی مثال د دې دوه عدد په منځ کې نو دا کنډیشن ترو دی او که د دې دوه عدد په منځ کې یا مساوي د دې سره نو دا فالس دی. په دې حالت کې که ترو ورته ما چې کاما ا ګریډ راوړم دا ا پوزټیو دا اف 4 وهم فریز کوم بیا کاما اف بیا راځم ورته چې اند بیا قوس شروع کوم مثال دا بل لاجیکل ټیسټ راځم ورته هم که مارکس لیس دین او ایکول ټو نوي سره په دې شکل سره F4 وهم چې دا فریز کی بیا کاما ورته هم چې که مارکس greater than or equal to د 80 سره بیا فریز کومه راځم ورته هم چې بیا ا ګریډ ماته راوړه دا فکس کوم دا ویلو بیا ورته قوس بندوم که چېرته دا کنډیشن صحیح وي نو په دې حالت کې دا مخکې مې دا بندوم د end بریکټ چې مثال دا کم لاجیکل ټیسټ د end لپاره مې ورکړی دا قوس بندوم بیا راځم ورته هم چې کاما په دې حالت کې ماته ا ګریډ راوړه. 4 وهم چې دا فکس شي بیا ورته هم چې کاما اف قوس شروع اند بیا شروع کوم ورته هم چې که چېرته مارک دغه مارکس یا سکور لیس دین یا ایکول ټو 80 سره مثال F4 اوس دلته F4 وهم او یا ورته مارک greater than او equal to او یا سره F4 فکس کوم ویلو ورته هم چې قوس بند بیا ورته هم کاما په دې حالت کې ماته څه وکړه بي ګریډ راوړه بي ګریډ F4 وهم بیا ورته هم چې کاما بیا راځم ورته هم چې F شروع کوم قوس شروع شو بیا ورته هم end لاجیک دلته ورته ورکوم چې دا دواړه لاجیک باید په هین حالت کې ترو وي. ورته هم چې سکور یا مارکس لیس دین اور ایکول ټو اویا سره وي F4 وهم چې دا فکس کی بیا ورته هم چې مارک greater than or equal to شپېتو سره وي بیا دا فکس کوم ورته قوس بندوم کاما ورته په دې حالت کې ماته سی ګریډ راوله که چېرته دا و بیا کاما اف قوس شروع کوم end بیا قوس شروع ورته هم که چېرته مارکس لیس دین اور ایکول ټو شپېتو سره F4 وهم چې دا فکس شي بیا کاما بیا مارکس نیسم مارکسل نیسم ورته هم چې greater than or equal to 50 سره بیا F4 وهم دا فکس کوم قوس بندوم د end قوس شروع end لاجیک دلته بندوم ورته بیا هم چې دا دواړه ترو نو په دې حالت کې ماته ډي ګریډ راوله مثال F4 بیا وهم چې دا سیټ کې بیا کاما F بیا راځم end
او قوس شروع بیا ورته چې مارک لیس دین اور ایکوال ټو د دې مثلا ماکس سره وي یا نه سره سره فور هم چې دا فکس شي نو بیا ورته چې کاما مارک نیسم ورته چې ګریټر دین ایکوال ټو صفر څخه وي مثلا صفر سره بیا ورته چې فور قوس بندوم ورته چې کاما دلته ماته انډر ګریډ دا راوړه دا فکس کوم فور بیا ورته چې کاما کو بغیر د دې نه دا نو خالی راولسل اوس تقریبا منګه څو اف دلته کار کړی دی په هماغه اندازه سره دلته قوسونه بندو یو دوه درې څلور پنځه شپږ انټر شپږ اف هم کار کړیو نو دا بند قوس هم دا اوس ډبل کلیک کوم لاندې وګورئ دا ټول مثال هغه نتیجه موږ ته را څرګنده کړه دا دویم مثال چې تاسو څنګه ګریډ اساین کولی شئ ګور دلته متوجه اوسئ چې دا ډېر کوډ مثال کار غواړي چې مثال څومره کوډ دی که چېرته وایو چې اول کنډیشن دا صحیح نه نو بیا صحیح نو دویم کنډیشن ته راشه دویم نو دریم ته راشه دریم نو څلورم ته راشه په دې شکل سره یعنی که هر کنډیشن ترو په هغې باندې دا چک سټاپ کوي مایکروسافټ اکسل او تاسو ته نتیجه را څرګندوي دا دویم مثال اوس راځو دریم مثال ته په دریم مثال کې دلته موږ د فیصدي په حساب باندې دا نتیجه را څرګندوو که چېرته دومره فیصد او مثال دلته موږ لیکلي چې سټوډنټ 1 2 تر شلو پورې او دلته موږ سبجیکټ نه شروع کړی تر شپږ سبجیکټ ټوټل مارک چې دی د هر یو سبجیکټ سل مارک لري ټوټل یې شپږ سوه دی اوس راځو درې مثال ته اول ګوره پاسنګ سکور دلته څو دی 50 دی دلته په دې مثال کې موږ دوه مثالونه کار کوو په دې برخه کې درېیمه برخه کې موږ دوه مثالونه کار کوو ورته چې مساوي ورته چې اف که چېرته اینډ وایم ورته قوس دا ورته که چېرته دا سبجیکټ 1 ګریټر دین د دې څخه او د پاسنګ سکور یعنی 50 کې تاسو کولی شئ 400 ورکړئ دی باندې دلته کلیک کوم ورته یم چې F4 مې چې کلیک دا فکس کېږي اوس زه همدغه کاپي کوم ځکه چې دلته د دې ټول ته همدغه زه د سبجیکټ ته همدغه فورمول ورکوم یعنی دغه کریټیریا ورته ورکوم دلته راځم ورته یم چې دې سره بیا ورته یم چې کنټرول وي بیا دا کلیک کوم ورته یم چې کنټرول وي بیا دا کلیک کوم کنټرول وي کنټرول وی بیا دلته کنټرول وی دلته قوس بندوم دا قوس بندوم که چېرته ورته چې دا د اینډ کنډیشن یعنی ټول د دې دا سبجیکټ 1 2 3 4 د هر یو چې مثال د دې نه 50 نه پورته په دې حالت کې ما ته وویل چې ریزلټ یا نتیجه را څرګند کړه چې پاس په غیر د هغې نه ورته چې فیل قوس بندوم مخکې قوس مې چې بند کړ دلته دا و د اینډ د دې لاجیکو او د بل قوس چې بندوم دا به د اف کنډیشن وي دا انټر وهم نو دا وایي چې پاس او دلته ډبل کلیک کوم وایي چې فیل په دې کې حتما یو د 50 نه کم دی یو سبجیکټ که یو سبجیکټ کې من د 50 نه کم وړي نو په هغه حالت کې دا فیل دی که زه دلته راشم ورته چې په 50 نو کېدای شي نور هم کې فیل را څرګنده شي دا مثال څنګه موږ چې کوو چې مثال یو شاګرد په یو مضمون کې کېدای شي 14 مضمونه یو ډېر شاګردان وي نو په دې هر وخت موږ نشو کولی چې یو چک کړو دلته ورته لیکو چې مثال پاس اور فیل دلته راځم ورته یم چې فلټر ورته ان کوم دیز نو زه فلټر کولی شم چې څومره فیل دي کم شاګردان نو هغوی باید د سر نه امتحان ورکړي یا دویم راوند امتحان ورکړي په دې حالت کې مونږ کولی شو چې د فلټر څخه کار والو او هغه فلټر کو فلټر و بیرته آف کړم چې دغه ښکاره شي ماته اوس راځو دویم مثال ته لکه ورته چې مساوي اف قوس شروع اینډ بیا ورته یم چې مثال سم د دې نه سم اول سبجیکټ نه تر شپږم پورې دا تقسیم په ټوټل باندې مثال ټوټل مارک که چې دا ټوټل مارک دلته دا برای کاپی هم کم مثال
دیز نه چې راکاپي کم ورته هم چې لیس دین اور ایکول ټو د ماکس سل نه دا F2 F4 هم چې دا فکس شي بیا ورته هم چې که چېرته دا هغه چې لیس دین دا ورته هم چې ګریټر دین او ورته هم چې د دې نه شو F4 قوس بندوم په دې حالت کې ورته هم چې ماته ګریټ A پازیټیو راوله F4 بیا ورته هم چې F بیا شروع کوم ورته هم چې F end ورته مساوي دا لیس دین اور ایکول ټو نوي سره وي دا فریز کوم یا فکس کوم دا ویلو بیا راځم ورته هم چې کاما او دا ویلو ورته هم چې ګریټر دین او ایکول ټو دلته اوس دا نه ښکاري دې خوا راځم ورته هم چې F4 سره وي نو قوس بند که په دې حالت کې بیا دلته کلیک کوم داسې راځم د بل سل ته R3 ته بیا F4 وهم چې دا فکس شي بیا ورته هم چې F قوس شروع اینډ که چېرته ورته هم چې دا مثلا سکور دا سام یا دغه کوم فیصدي چې ما راایستلې دا لیس دین او ایکول ټو 80 سره وي F4 وهم فکس کوم دا ویلو بیا کاما بیا ورته هم چې کنټرول وي ورته هم چې دا ګریټر دین اور ایکول ټو 80 سره وي دا فکس کوم قوس بندوم د اینډ بیا کاما ورته هم چې بی ګریډ راته راوله دا هم فکس کوم دا ویلو بیا ورته هم چې F که چیرې اینډ همدغه کومه کریټیریا کنډیشن چې موږ ورکړی سم دا لیس دین ایکول ټو 80 سره وي F4 فکس کومه بیا ورته هم چې همدا ورته هم چې ګریټر دین ایکول ټو 80 څخه وي F4 قوس بندوم کاما په دې حالت کې ورته هم چې ماته R ته راځم R5 دا راوښه فکس کوم ګور دلته R5 فکس بیا راځم ورته هم چې کاما F end قوس شروع ورته هم چې پس greater than or equal to 80% څخه وي F4 او بیا کاما ورته هم چې دا باید لیس دین وبخی لیس دین او دا greater than or equal to 50 سره F4 دلته قوس بندوم کاما په دې حالت کې ورته ماته ګریډ ډی راوله F4 بیا راځم ورته چې کاما F کچېرې اینډ لاجیک د دې کنټرول وی لیس دین اور ایکول ټو د 9 سره وي F4 او بیا ورته چې کنټرول وی ګریټر دین ایکول ټو د سره وي په دې حالت کې F4 په دې حالت کې ماته انډر ګریډ ریزلټ R7 دا F4 هم چې فکس شي په غیر د هغې نه خالي راوله قوس یو قوس 2 3 4 5 شپږ انټر کوي اوس دې باندې ډبل کلیک کوي مثال دا چې شوه نتیجه شوه په دې شکل سره دا د پرسنټیج په حساب باندې چې مونږه ګوره د فورمول سره باید تاسو آشنا اوسئ چې مثال څنګه دا کنډیشن دلته مثال تاسو وکاروئ تاسو کولی شئ چې مختلف خپل د لاجیک یا مفکورې سره سم یو نتیجه را څرګنده کوي د اف او اینډ او اور په دې په واسطه تاسو کولی شئ چې ډېر پیچلي شیانه ځان ته اسانه کوي یو ځل فورموله جنریټ کوي جوړه کوي بیا نو هر څه کې تاسو کولی شئ دا پیسټ کوئ یا بل چاته ولېږئ هغې ته استفاده وکړي دلته دا خو مونږ وکړه چې مثال دلته م ګریډ راوستو خو دا ګریډ چې دی که
تاسو متوجه شئ فیل دپاره ناکامان دپاره هم ګریډ راغلی ګوره ګریډ ا اوس موږ غواړو چې نه دا ګریډ باید د ناکامان دپاره رانشي څوک چې ناکام دي هغې دپاره رانشي تاسو کولی شئ چې مثال اول فرمول په بیلو کلامونو کې راولئ او بیا هغه سره یو ځای کوي اوس راځم ډېر په اسانه توګه سره دا دواړه فرموله یو ځای کوم او نتیجه تنه د پاس دپاره کامیابانو دپاره وړم دلته راځم ورته هم دا اول کاپي کومه دا فرمول د دې نه کاپي کوم کاپي سکپ بیا راځم دلته ورته هم چې پیس انټر وهم مثال دا پاس دا راغی دلته راځم دا فرمول اوس را کاپي کوم دیز کې دا فرمول د دیز نه نیسم ټول دا ګوره مساوي ورسره نه نیسم فرمول کاپي کوم کاپي بیا ورته هم چې سکپ بیرته دا مخکینی فرمول نیسم دلته په دې ځای کې ورته ما که چېرته دغه کنډیشن چې ما ورکړي یا لاجیک چې ما ورکړي که دا چېرته ترو په هغه صورت کې ته ما ته ګریډ راوباسه یعنی دا د ګریډ فرمولې باندې کار وکړه او که نه په غیر د هغې نه ورته چې فیل یا ورته چې نو ګریډ فار فیل سټوډنټ انټر کوي اوس دلته راشئ ډبل کلیک کوي او دا بیرته کوچنی کوي په دې شکل سره وګورئ دلته کوم یو چې فیل دی د هغې دپاره ګریډ نشته یعنې ډېر په ساده شکل سره تاسو کولی شئ چې څو فرمولې یا څو ریزلټ د ریزلټونو یا د نتیجو فرمولې سره یو ځای کوي دا د نیکسټ ټیپ فرموله که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د خپل ملګرو سره شریکه کړئ که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ خپل پیشنهادونه انتقادونه زموږ سره د دې ویډیو په کمنټ کې شریک کړئ تر څو د دې روزنیز کورس کیفیت لا پسې ښه شي